سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن په دې خبرې کوو چې څنګه موږ کولی سو واتساپ په خپل پرسنل کمپیوټر کې یا لیپټاپ کې وکاروو. کوم واتساپ چې تاسې په موبایل کې کاروئ، تاسې دا واتساپ د خپل دفترونو، د خپل کاري وخت، په خپل کاري وخت کې، په خپل کارځای کې، په خپل شخصي کمپیوټرانو کې تاسې کولی شئ د واتساپ څخه استفاده وکړئ په هماغه توګه باندې لکه څنګه چې موږ تاسې په موبایل کې واتساپ کاروو، همداسې په کمپیوټر کې هم ورڅخه استفاده کولی سو. نو ډېری وخت ډېر کسان دې ته ضرورت لري تر څو په کمپیوټر کې واتساپ ولري، هلته د چا سره معلومات کوي یا کوم تجارت لپاره یا د کوم کار لپاره. نو نن په دې خبرې کوو چې څنګه موږ کولی سو واتساپ عیار کړو په خپل کمپیوټر کې تر څو هغه بیا وکاروو. لومړی به تاسې خپل کمپیوټر راواخلئ، د انټرنیټ سره به یې کنیکټ کړئ. له هغه څخه وروسته به خپل په کمپیوټر کې تاسې سرچ وکړئ د سټور. دا د مایکروسافټ سټور به راخلاصي، تاسې به په دې باندې مازې کلیک وکړئ. کله چې دا تاسې ته راخلاص و، دا داسې لکه په موبایل کې چې پلی سټور دی داسې یو اپشن به درته راسي، داسې یو دغه دی، یو اپلیکیشن دی. نو دلته به تاسې خالص ولیکئ چې واتساپ صحیح دی، واتس اپ. داسې کله تاسې انټر کړئ، په انټر کولو سره تاسې ته به اوس واتساپ پیدا سي. له پیدا کېدلو څخه وروسته دلته تاسې ته هم داسې واتساپ راځي لکه دلته چې څنګه راغلی دی، خو د دې اوپن پر ځای به ګیټ راغلی. ګیټ به تاسې کلیک کړئ، له هغه څخه وروسته دی پریپیر کېږي، اماده کېږي، ډاونلوډ کېدلو ته خپله ډاونلوډ کېږي. له ډاونلوډ څخه وروسته خپله انسټالیږي، تاسې هېڅ نوه کار ته ضرورت نه لرئ. له دې څخه وروسته به تاسې خالص راسئ، په دغه اوپن اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې په اوپن اپشن باندې کلیک وکړ، بیا هم په دې رقم صفحه درته راځي، په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس درې خبرې موږ ته راغلي دي. وایي ټو سیټ اپ واتساپ آن یور کمپیوټر تشویش وکړه، وایي واتساپ په خپل موبایل کې خلاص کړه. له هغه څخه وروسته منیو ووهه، درې ټکي ووهه، سیټینګ ته ولاړ شه، لینکډ ډیوایس ووهه، او لینکډ ډیوایس څخه وروسته ستا موبایل کیمره شته هغه مخامخ کړه و دې کوډ ته، دغه دلته چې معلومیږي و دې کوډ ته کیمره مخامخ کړه. دا د زه خپل موبایل لکه څنګه زه موبایل هم تاسې ته ښکاره کوم تر څو تاسې ورباندې ښه وپوهېږئ. دا زما موبایل دی، زه رااخلم دلته په دې موبایل باندې په واتساپ باندې کلیک کوم. له هغه څخه وروسته دغه درې ټکي راغلي دي، په دې درې ټکو باندې کلیک کوو. له هغه څخه وروسته دلته په دغه لینکډ ډیوایس دی، په دې باندې کلیک کوم. زما موبایل زما سره دی، دا دی، زه اوس خپل موبایل رااخلم. نو له دې څخه وروسته بیا دغه لینک ډیوایس دی، په دې باندې کلیک وکړئ. دې درته وایي یوز موبایل ډیټا، زه ورته وایم چې هو. هغه څخه وروسته فنګر پرنټ غواړي زما څخه، دا مې ورکړ. اوس راته وایي چې اوس په دغه اوکې باندې کلیک وکړه او خپل د موبایل کیمره چې دی هغه دغه د کمپیوټر باندې دغه کوم کوډ چې ښکاري و دې ته ونیسه. زه به دا موبایل له دې مخې څخه ایسته کړم، دا کوډ به دلته په دې کې راولم. ګورئ ملګرو چې خالص مې دا موبایل ورته ونیولې، د موبایل کیمره مې ورته ونیوله، دغه کوډ پکې ښکاره سو. دلته لاګین راځي زما په موبایل کې، زه یې تاسې ته ښیم. دا د موبایل کې لاګین خلاص سو، اوس دی لینک کېږي له دغه سره، له کمپیوټر سره. دا د لینک سو، وګورئ. دا د ملګرو هر کس زه هغه میسج را خلاصولی سم او بیا یې کتلی سم، او دلته زه لکه څنګه دغه میسجان تاسې کتلی سئ. ګوره هر یو ته میسج کولی سم، د هر چا د هر یو میسج چې دی هغه اورېدلی سم. دلته تاسې دا کولی سئ نور هم داسې را خلاص کړئ. ګورئ هر کس تاسې دلته مازې ورباندې کلیک کوئ، له هغه څخه وروسته تاسې کولی سئ بیرته واوړئ بل طرف ته او بل چا ته تصویرونه ورستولی سئ، هر څه ورستولی سئ. دلته وایس ریکارډینګ کولی سئ چې مازې په دې باندې کلیک وکړئ. له هغه څخه وروسته درته وایي مایکروفون استعمالوئ، هو یا. نو زه به دا اوس دپاره ایله کړم. تاسې ته مې خالص ښوول چې څنګه کولی سو په موبایل کې په کمپیوټر کې واتساپ وکاروو. نو د د کارولو لاره ده، دلته ته زنګ هم وهلی سې او چا سره ساده زنګ، ویډیویي زنګ، همدارنګه سیټینګ کولی سې، دلته نمبر چینجینګ راوستلی سې، هر څه ته کولی سې. که چیرې دې غوښتل چې بیرته ځینې ووځې نو دغه لګ آوټ دی، په دې باندې کلیک وکړئ، ته ستا اکاونټ دلته پای ته رسېږي. نور تاسې واتساپ د همیش لپاره دلته په خپل اپلیکیشنانو کې په خپل کمپیوټر کې پیدا کولی سئ. لکه اوس مثال د خبرې تاسې دلته راسئ، دغه خپل کوم اپلیکیشنان چې ستاسې په کمپیوټر کې انسټال دي دغه د دلته واتساپ هم راغلی دی، د دې ځای څخه یې هم راخیستلی سئ او ډایرکټ یې تاسې اډ کولی هم سئ چې کله تاسې وغواړئ دا د
خپل کمپیوټر ودغه ته و ډیسکټاپ ته هم اډ کولی شئ، په ډیسکټاپ کې بیا هم لیدلی شئ. نو ډېره مننه په دې هیله چې ستاسو دپاره دا ګټوره ویډیو وي. یو ستونزې سره که ستاسې مخ شوه، لومړی ستاسې مایکروسافټ سټور خلاصوئ. که چېرې اکاونټ درڅه وغوښتو نو خپل اکاونټ چې دی هغه ورته ورکړئ. بیا هم که د کومې ستونزې سره تاسې مخ شواست نو زما سره یې په کمنټ کې د دې ویډیو په کمنټ کې زما سره شریک کړئ. انشاءالله زه به ستاسې سره مرسته کوم، هغه مشکل به حل کېږي. تر بیا پورې د الله په امان هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي لایک او د ملګرو سره یې شریک